د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بلخ ښار کې چاودنه شوه. نن سهار سهشنبه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په دریمه ناحیه کې چاودنه شوې ده. که څه هم چارواکو د چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. ځینو عیني شهیدانو کورنیو رسنیو ته ویلي د چاودنې هدف یو 1580 ډوله موټر و. پر خبره رسنیو د چاودنې د ځای ځینې انځورونه هم خپاره شوي دي. ځینو رسنیو ویلي چاودنه په یوه بس موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له کبله رامنځته شوې ده. د دې خبر پاتې جزئیات به په نورو خبرونو کې درکړو. اوس راځئ د یوه بل خبر پر لور. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په کندهار کې طالبانو سره لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلي. په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د لیدنې جزئیات او عکسونه رسنیو ته رسېدلي. په دې اړه په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا یاد پلاوی د دوشنبې په ورځ له امنیه قومندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاریو او ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. له ډېرو جزئیاتو پرته په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار امنیه قومندان د ملګرو ملتونو دغه پلاوي ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو مرکزي چارواکو او ملګرو ملتونو د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې یوه ډله بهرني استازي د طالبانو له مشر هیبت الله اخوندزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.